السلام علیکم ناظرین، زه راج محمد او تاسو کوسو د حجرا شو لکه موږ میلمانه کوم راغلي حیدر اودار صاحب او السلام علیکم. رهبر صاحب السلام علیکم. نن شلمه روژه ده او کال دی 2024. نو تاسو نن څه روژه مطابق نو بس موږ روژې په مطابق خبرې وکړو چې خپلې روژې دي مزیدارې دي، تاسو عبادت کوو ډېر دغه خو اوس هغه وخت هم دی څه شی ورته وایي اعتکاف وخت دی. بالکل بس په دغه کې کوشش وکړو چې کینو نن وی ډېر فرزندان توحید د مونږ ډېر محترم عالمان صاحبان، د مونږ نوجوانان، د مونږ بزرګان، د مونږ زلمی و انشاءالله چې د مونږ خویندې میندې هم چې کوم دی هغوی په کور کې وي کینی او دا نور چې کوم دی په جومات کې وي اعتکافونو ته کینی. الله دې دوله طاقت ورکړي او الله دې وکړي چې الله مونږ ټولو نه راضي شي. دو ډېر لوی سعادت دی، ټولو ته مبارک وي. دا د الله تعالی طرفه یو خاص تحفه وي چې چاته نصیب شي. که درمونو څوک هم چې په اعتکاف کې کینی نو خیر دی، کله کله غلطي ګروجا که نه چې په اعتکاف کې کینی نو موږ ته ډېر دعاګانې وکړو، موږ ملک ته دعاګانې وکړو چې دا مسالې هم خدای حل کړي او د موږ ملک د ترقۍ په لور روان شي او د موږ ملک چې کوم دی په حقیقت کې یو جمهوري ملک جوړ شي. بالکل ډېرې ښې خبرې وکړلې او دغسې پکار هم ده چې هر یو کس هم وکړي د روژه ده او الله تعالی خو یې چا سوال قبول کړي انشاءالله. اورې بالکل موږ سره ناظرین کامنټس په ذریعه راشو چې تاسو په علاقه کې په کومو جوماتونو کې څومره هلکان ناست دي چې موږ هم زړه خوشحاله شي. نه چې تاسو څوک ناست دي که نه هلکان خو وي، خو تا د کورنۍ څوک ناست دی او څوک کیني په اعتکاف کې. بالکل چا اراده کړې ده تا کړې ده چې د موږ سره آنلاین نو پکار دی چې ټول هم هغه وکړي، دا کوشش وکړي. ما هم چې کوم دی یو بچی مې دی الحمدلله هغه په اعتکاف کې اراده یې ده ماشاءالله کوشش وکړي انشاءالله وګورئ په خپله راوړو ماشاءالله ډېرو هغه کې ناست دی او کیني نو الله دې طاقت ورکړي ټولو له او دلک چې دا پکې کیني. نو که درمنډه موږ ته یې چې اعتکاف چې دی په ده کې موږ څوک کیني او اعتکاف باره کې او دوی خوږې خبرې او بل دا چې خیر اختر هم را روان دی چې ژوند یې خیر وي انشاءالله. الله دې ټولو په خیر خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې ټول امت مسلمه په اتحاد او اتفاق کړي او الله چې څومره موږ مسلم امه ده او څومره چې موږ د اسلامي ممالک دي څه تکلیفونه دي څومره مسلمانانو تکلیفونه دي الله یې روژې په برکت باندې حل کړي. بالکل او اختر لپاره موږ زبردست د ورځې چې کومې ورځې مخکې زبردست پروګرام راځي تاسو موږ سره کمرشلو په ذریعه که مسافر وي که خپل علاقو ولې موږ سره په اختر پر ورځ ګپشپونه لګېږي. بله دا خبره هم کوو قربان ته په خوله خبره وه چې کوم دغه مړي شوي دي یاره زه خو یم چې دواله په اختر په ورځو کې ما ورسو دا چې کوم دی دا هغه غم غلط کړي په هغه باندې او دې ته ولا ته راشې او بیا دوا نو بیا یې ورته یاد کړي که هېرېږي نه. زه به یوه خبره وکړم، ډېر داسې خلک شته چې هغه په دا منتظر وي چې که موږ له څوک راغی او موږ سره یو ست کېناستو نو زه دغه خبرې سره اتفاق نه کوم. الله یې ټول له خوشحالي ورکړي خو کیدای شي داسې خلک وي چې هغه وایي چې یاره که څوک راغلل د موږ سره یو ست کېناستل وایي موږ د غم پې هغه شو. ما کمال ده چې خیر ده لاړ دي چې تا خبره خو مړي ذکر دې ما کوي داسې ګپ ته ولي ټول وباسه کوله وباسه لا ډوړ راغلې اختر پر صاحب چې ډېر خواږه کې سموي ډېرو موږ دا خبره کوله کنه چې دوا دې مکه نور دې ورسي کیږي پابندي نشته خو دوا ما کوو ته ځکه چې ګیروي نو یې چې که څوک راشي چې پام هم سره راغلی شي خبره نو چې ته دوا وکړې نو بیا یې ورته رایاد کړو. بالکل بس خیر تک پکار دی خدای چې یادول نه وي پکار که نه. شاهجهان افریدي سلامونه راغلي وعلیکم سلامونه. شاهجهان افریدي په خیر حال موږ پروګرام کې ته هرکلی یو چې رمضان صاحب روژې مطابق څه نوی ځای باندې کراولی نو روژې په هغه باندې داسې هغه خو مالک هغه کړی خو بس هغه خسرو صاحب یو ځای دی چې روژه تېره شوه اختر دې مبارک شه او اختر څه چې بختور دې مبارک شه نو که روژه دې وي په کسته ماته کړې عذابونه د سکر دې مبارک شه او که روژه دې وي په هیره ماته شوې او ثوابونه بې حسابه مبارک شه. نه روژه دې وي
په هیره ماته کړې او ثوابونه ده د جنت لوی سفر دی مبارک شه دغه څه شعور خسرو صاحب نو د خسرو صاحب او ډیر زوړ هغه مې رایاد شولو نه صحیح خبره د څو شورنه مو ویلو ته ملګریو ته امید ده چې تندې په ماته مینوال یوري بالکل تا شعري خوخه رګم ډېر خوشاله چې ترانم کې وته زوی ویلو مسجونه کړي ډېر زبردست خالقونو په کې دوه درې مسجونه کړي موږ د پاس پروګرام ختم شو مسجونه کړي خو ډاکټر خالقونو له پیژنم یې ډاکټر خالق الرحمن دغه ډېر سلامونه او الله خوشاله آباد لره موږ ته تاسو چې اگر ورسېدو خوشاله آباد شي څنګه یو مینوالو خو جوړ یو ټیک یو ګپ شپ څنګه نو کمنټونه نو څه وجه لګم تام کو لګم راو پاسو لګم راوس پړو کنه بالکل اختر زیب وکړه چې سلامونه صاحبانو اختر زیب تاسو وعلیکم السلام سلامونه اختر زیب بس کسې چرګ نه پټه اختر زیب پر سپیشل بچو دا وچاله ولله کمال بچیو لګي امين نو دا لیکي کنه یاره بل ورځ مګه غراته چې چرګ په سیمنډه والی پټلیس را مو چې دا خدای نه راچوله دا نه راچوله خیر د مړ بس پټاولې نه کورنه نه بوسل چې څوک پټې نه دا خبره تا پلاستیک شوټه شي کی مړ کو موږ ته بلو ورته درشاو ته یا دورانیه دا دوه خو په خپل دوه لا چا باندې زمونه ملګوا نو خو ټول ته ونی چې دا څه کوي کړای نو کمنټونه ډېر کم را روان دي چې سوجا یا خو مینوال جوړ کو یا خو مینوال په رجماتو کې مصروف دي لو دی نه دغه نه ازک ټیم پاتې راګړي وته وي شپه خو یو لکه 12 1 پورې سړی ودی شي نو مست بیا پارو اجازه چې ټوله ورځ دوی نو سره نه سم اته چې خوب مې عبادت ده نو خوب په عبادت ده موږ هم په خپل ټیم باندې فرض دی کنه دا چې جامه له په قضا شي بیا به څه کوي نو بیا څه نه بس دا چې اوریدلی چې عبادت جامه د قضا شي بیا پیسه د نو چې جامه نه قضا شي جامه قضا شي بیا پیسه نو څه خو وایي سره نو روزه کې دا حال دی چې تاسو څنګه چل یار ولا چې دراسه برکتري ان شاء الله نو دا چې کله کله کېږي آشنا خیر دی او یار د یار مراوريږي آشنا خیر دی اختر زیب لګلی دی په خپل پټوي څه کوم شک اختر زیبا مو خو وایي چې ټولې نه بلکې چا وایي ته کول نه باسه نه غولا چې څوک نه پټي نن سبا هډه ټمیټه غلره ہوتی مړه دی وزو دی چرګو ته سترګو پراب کې بس شی ورې دی وی ولا چې بس مونږ غلا د مولا طاقت ویر کړی کې و ډیر د سغلې ونیول چې چا موبایلونه او شیونه پټاول نو ولا نن په کې نه په خبر کې نیولې وو دې موږ د جام ولا ډېر الله تعالی د طاقت ور کې ډېر تکړه شوی دی خیر او ډېر کوشش وکړي چې د خلک کې ونی ول غل نسی منډه ولا چې ګرځي بس مړه په کار زه خو يم چې څوک د غلې کې وی خلک په ځابوي نو زم چې حلاله مزدوري مشته لکه څه دنیا خلک حلاله مزدوري کوي نو ولای مرضی شي د غلو دړو کې خواله چې ناراضه کې نو خچاله ناراضه شي بیا څه کوي خزا بالکل نو په کار ده چې سوچو کی موږ مرګري دي کار څوک د په نشو عادت شوی وي که پارشي عادت شوی وي په غلطو کارونو توبه وباسو ګوره تاسو یې نشو د وجې نه تا مور په لړزا غریبه پلار دی رونه دی کور والا دی نو په تا پورې څومره فیملی تړلې شوی ده ټول کله مهرباني وکړئ یو ښه ښکلی انسان یې الله تعالی انسانان ډېر ښکلي پیدا کړي دي او چې ښکلي کارونه کوي بیا هنر هم ښکلي شي بالکل نو په کار ده چې موږ په خپل ګریوان کې سوچ وکړو او الله ناراضه نه کړو دا روژې میاشت خو دا تحفه ده مسلمان دپاره چې په دا کې توبه وباسي او الله تعالی ته چې کوم دی ځان صفا کې سپین شي وزیر یال په دې مستج جذبران نشي څه لګي وزواله خو خپل نشوي یغه نشره ته څه لپاره بس امید چې موږ د پروګرام په توسط باندې ان شاء الله چې ډیر ملګری لغاره مو کی او موږ د خواست کوو زاري کوو چې خپل ځواني مخرب خپل فیملی مخرب او خپل پیسې مخرب او د تا په معاشره کې یو کردار دی یو خپل سړی
الله لکه چې ته کاټ کې وتوږېږې نو بیا پیسه له چاپ شوس ګوره د مور پلار ته ډېر امیدونه وي ډېر خواهشات وي ارمانونه یې وي نو دا خو بس خاورو سره خاورو شي بیا یې چې موږ هغه خواري هغه مهنت خراب کړو نشه داسې شی دی چې هغه مشران یې چې 100 کاله عمر دی وي که نه نو نشه یې له کال نه هغه کي دومره یعنې خطرناک شی دی که نه په کار ده چې کم نه زم چې هغه نسوار کوي غلام په کار ده چې نسوار پرېږدي دلته چې موږ سره نواب دی هغه حالت نواب وګوره نواب نن بیا په روژه پې ختلې وه خو دی نسوارو هغه دی اثر دی نو نسوار بیا چې کوم دی هغه موږ له خو انعامه هم نه راځي څوک ورته شنه نسواري څوک ورته تور نسواري که نه څوک ورته خشکو نسواري نو خبره دا ده چې دم ما کوي چې کو بیا په ځان قابو نشي مونږ نه بیا ما سي خلک خپش نو یې نشه نه څه مطلب چې په ځان قابو نشي مونږ او کانه بلم بازار شي په خپل هم بیا ورسته سوچ کوي چې او دا مې څو وکړه او په تاسو کې ډېر پولیس ځوانان دي کوم فلم دا د اوسه چې مات پیټ لکه برداشت لکه څه حقیقت ده چې دومره ځله کوي په ځان نشه کوي چې بیا قابو نشي مونږ بیا او تی باوتی یو نو ګوره دا خو یو انډیا غانا مو ډېر خپل هغه وځوي ته هغه وکم چې هغه بوتل یې په لاس کې راخسته وي چې راځه داسې شراب څښم نو بیا چې ما تاسې ځای وښیو چې هېڅ ځای کې الله نه وي چې زه دا شی وڅښم نو چې الله ته تاسو نشو پټولی نو بیا څه نه په پټه پکار ده نه څرګند پکار ده چې دا نشې دا شی وکړو شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو پکار دا چې دام نه اگر چې بس کی ما په جمعات کې چې کینم موزه نه خو څه لای کوي نشي څه لای کوي نشي ما کوا کنه نو خیر پکار نشي کول نه دی پکار اوس په 120 او په 130 روپے سټیک لا وګي بیا په ګولې واچوي او څه لا به کېلې جوس نسخه په 100 120 روپے درزر کې لیسا غول کور سره جوس خلې شي لو کبه خاصه استاد ټول خوشاله شي چې وګوره زوی مې راغی او خډک ډوک راغی زنه وته دوا وزي بالکل او الله تعالی حاضر او ناظر دی چې ښه کار کوي ولا چې اصله یې کوي او چې دا تزاله بد کارونه وکړي نو دا تزان سره بد کوي الله تعالی رحمان او رحیم دی یا په چا باندې وګوره بلی چې ټول کور ما سره نفرت کوي چار سره نه لګيږي نو خود نه لګيږي کنه یار چې تا په خپل ځان خراب کړی دی تا خپل چې کوم د ځان د ډالې نه وخت کړی دی ځان لا شوی نو چې ځان لا چې په خو خپه کېږي مرسوي تهذیب لیکلي چې هغه ته هزار شوی څوک نشي کوي نه پکار وګوره بیا نشیم کوي و داسې د اختر په خوشاله کې مونږ مخکې منډه تړي وهي ولیم کا گئی خیلی پوشوی نو لکه بس دوی دا ضرور دی پس کې خېږي جوګيري ورته دوی کني چک په لګام بیا دوی دا چې کو نه بس موږ ته وس دي شو بیا هغه شو کنه موګه شو خدا ته بهیله بس ته بهیله پکار خروجي څنګه رواني مینوالو اختر مخي نو په دا باندې پکار چې تاسو کمنټونه راشي ان شاء الله دې اللهم اجرني من النار اے الله مونږ دې دوزخ ته ور نه وساتي نو دا اخیری اشرار دې دوزخ نه اخلاصي ده دې اور دې بچو دا پاره کې پکار دې چې ډېر دې ثوابونو اهتمام وکړو بیا پتاک شپو کې چې کوم دی دا ليله القدر شپې مبارکي چې پاره کې تاسو ته پته ده خپل چې د یوې شپې عبادت د زرو شپونه بهتر دی نو دا ثوابونه کولم کوله لوټ مار ثوابونه نو دا په کار دی چې موږ دغه محرومه نشو بالکل دا اخري لاس په اتفاق واخلو ځکه چې تاسو به روزه تیر شي تاسو مرته لسکي زه خو پسې خپایم روزه چې د اخره کې پسې بیا هم جوړم با روزه پسې ځکه چې دوه مخمونه هر مخم اختر هر پښمنای خوندور کار شي بس خپل خواندي پکې ډېر مړه ټول اورېزم پر شوی بیا ډېر خواند غوړې پرواټي او غر به چای او موسم په ماشه پرواټا سي کیو مالې په وړو کې څه تور ته وږي کنه سره انډا واغه دا خالي تعالی خو نن تعالی دا خپل ځان خي کله څنګه خي دا ویخ ټیم کې ته ودوي دا ټپاره دا ټپاره دای کی نه خو دای په ځای نو زنانه غریبانه نیم ګرامي نه پکاره مولا مسره کوي نه ولا بس چټنی مګنی سره کوي سبزی سره کوي او بس بیا ته راوځم ته چې بس ټیک شولم چې ټیک شو مال خزا و نه کار تاسو او ځکه خو بس رورا نه پکاره نو ځکه چې زنانه هم د لپاره وختي کنه ته په سوچو کا استاد جی 2 بجو چې ویخي شي دا خبره چې تراو پورې ویخي پر شمیله پسم غریبانه تراوی په ودو کې وي دا غستلی وي د سټاپی کړه واقعي چې ډېر کار یې بیا چې په تراو الله دې دغه لا جوړه ورکی
بجلو ورته د بل داسې ګډ وړه په 1200 په یو بیا او بوته او وینځلو ته او مړه ټول کار دی زنانه او ته نه ولا چې داسې اوسه کې جنونه مالا ډیر ورکوي ډیر نو بس ځکه خو یې که ماشوم روانو او پلار باندې تړلی او که بیا واده شي بیړه وای غوړ خاندان بیا که بچي وشي بیا ټول فیل دي وا خبره ته حکم چې الله تعالی ګوره څومره انعامات ورکړي چیرته یې مور کړی ده زنانه کنه چیرته یې خور کړی ده چیرته یې ترور کړی کور ودانه کړی ده په هر شکل کې ول الله تعالی یو مقام ورکړی دی بالکل که مور کړی ده نو جنت یې دې خلاندې کړی دی که خور کړی ده نو یو عظیمه رشته کنه که کور ودانه کړی ده دا یو عظیمه رشته شریک حیات وته نو په هر شکل کې اسلام زنانه له یو لوی مقام ورکړی او دا خاصه اسلام ده چې زنانه له حقیقت کې عزت ورکړی او حقیقت کې نور مذهبونو داسې نه دی نه نه لکه زمونږ اسلام ورکړی ماشاءالله ډېر ښکلی او ښه په پرده کې داسې یو غلام خواست کوو چې چا جبې راوښکي جبې لګې نه باسو دا زنانو دی کنه دا خیر ده نو خیر جنگ مګ مکو خویندو مندو مړه جنگ نه کوو کار اخلو یار لوخي سره معمولی غلطي وشي بیا کور په ګډوډ شي نو دنه خبره اچي یو خبره کار رنګي په خدا خويند مې ډېرې صبرناکي می ګوره نو وی خو ډېر تیزی می دوته چې کاسای سره وی چې وار ونه کو په وړ کی او اکثر مته جو غله وکړاس نه سره دې نو بس به خو والے نو دروځي کو سره کو بغیر دروځي لم کړه دې ورګمی سره دې جګړه دې چرګ سره دې جګړه دې لوخ سره دې جګړه ټول اکثر درته ځای نو څنګه وخت کې ځان لره مونږ ته استادانو ویل کنه خو دې وخت کې استادان بس عظیم شخصیت یو وی چې ګوره مایندونه په کوم وخت کې ځان ساتو چې لاتی وینځي ته پړای اوس چې هغه ته پړی و نو یې پیوښتو چې بعد بیا وی ولا سکه یو هسپتال د بلاغلی نه 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 اختر زیب لیکلی دا چې وسته په پانچو کې وړه کړی وای نو بس راوړه نه وخت نږدې ده نه نه راوړه راځه چې راوړه وړه کړی راوړه سړیا تا ته ویلی چې ما یو داسې وخت را روان دی خیر چې پنچو کې وړه کو او پنچو کو ډیر جام بازار کې وځي په ځای پنچې مخکې خو بس نیمو او پیسې واسه په دیګي په ساري یخي وي او دا سرونه سره ماته وسه په پراته دي کوشه نه اوس ډیر شول اوس غراش په ختم شو لوکا اختر زیب ته په کار وی کدیر ټ سی اس باندې موږ لګل شو غړي زی بوله ها اختر زیب وای موږ ها اختر زیب چې کوغه لر وړم کنه وړه کړی پنځه وړم چې بس راځه ته تا ته ویل چې صبر کاوه نه اختر زیب اکثر په بازار کې ګرځي او د فروټو دکانونو سره ډیر ګرځي او کې دې چې ما او رهبر له او اجره له سپیشل فروټ راولګي دم پکستا او خدا مونږ را چې راکوي الته راکا فروټ دکان ولا تا ویا خان دا ما حقیقت کې ته یو خان دي ولر راولډه رجل دلته بس شی برابر کای بس رجل راور څه د چې مونږ غریب نشته وي چې ونه غریبي ها مالک ته کول نو شي کنه بولته عبد الله راغلو السلام علیکم جی څنګه جی عبد الله تا په انتظار مونږ یو غنټه پروګرام لرلو خو ته پته لګي تا په انتظار یو ناس تیار و د تا د خوږو خبرو په انتظار او یو بیقرار بالکل موږ ستا ناشته زور یار چې مونږ دغه پر بیا خپل غم کوو چې وینې د زړګي زما ستا په انتظار وسوي وینې د زړګي زما ستا په انتظار وسوي او زه د تازار وسوم ته د چا زار وسوم ډېر خنجر کو وخت د مزدور په کار ټورم ورځې د مزدور په نور ټوله ورځ په کار وسوي نو بس دا خپل غزل یو څو شعرونه مو صاحب ته مې ډالې کړل ټولو مینوالو ته ایوانا عائشہ هم در اسرا عائشہ تا سلامونه عائشہ روزه سے کړل سے کب آزاد امیدواري دسترخوان باندې پیدا ټیک ته کړل ترزیب لای دا عبد الله لیکل چې وړا شاته څه کارو کا چې وبس کې یو دوه غړه په باندې پاره او کمارې مې وچاله چې وب مې ټیک شي بارې مې ټیک شي ما یاد کا ولګي نو خپل بچی ورې ته وې ها یې اوس ککری مای پر وګوس کی نو زوی ټیک شه دا چې پر جبات کې ته څه وخت چې بخته پروت وي
خوشحاله چې ویني نو والا چې بس ډیر شي نه پراته وي ښکلي شي نه وي ټولو ته یاره زه خو پکې راجو وریجې ډېره خورم. نه مړه وریجې او قورمه جوړوو والا چې بالکل په هغه وریجو چې قورمه راواچوي بس کاشغې پکې ولګوي ها بیا سره چکني لګي چکني پې راواچوي 2-3 کاشغې داسې اتیکې هم پکې پراته اچار ټوکرې په نه باندې پوسه اچار ټوکرې پکې ځای په ځای کېږي که نه او لیمبو نارنج شه لیمو نارنج او بیا سلاټه هسې راخلې په کاشغه کې سلاټه میکس که نه ځکه سلاټ بادرنګ شول مولې شوه سلاد شول دانیا وغیره که نه نو په هغه کې بیا ډېره مزه کوي هسې زه خو د هغه نه دي امرود د مڼې د شي نه د کېنې دغه ټانګې وړې کوبه دغه هغه کې واچو مستو کې ټیک 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 بس بیا بل میوه پکې بل کډي ډېره مزه کوي کډي هم پړتو چې وړه کړي چې پړتو کې راخپین نه مستو مړه دومره خوند کوي چې هغه روټۍ پکې ماته کوي ورکه پړتو خای نه پړتو کړک پړتو کړي چې کوم ډېر خوند او سلاد ته مسخه ډېر کړي سلاد خو ډېر خوند کوي سلاد ماډه چې کوي باجبا شکر شکر نه نه کوئی مجبور رنگ پرنګ سلاد چې کوم ډېره مزه کوي ډېر بیا چې خپل کړلی وي ما او چې راوي ماسه تا چې بیا راوځي نه ذات کې وایي چې علي پاپا ونډه کې عبدالله لیکلي وا په دسترخوان باندې ټول اوله ټکی وایشه عائشہ بڑا ماشومان ټول نسی بس هغه احترام خوش قسمت دی چې په دسترخوان وسره مور ناشتوي او بچی ناشتوي ځکه چې کوم دسترخوان باندې ماشومان ناشتوي هغه حساب الله پاک نه کوي ماشومان آزاد قبایل دي هغه ما کوړه خوړه او کا چاري خوړو کا بس او په چینو کې چې ګوتې ونه وهي مزام نه کیږي ډېر خلک ماشومان په ټاپ کې ګیلای پر دوه پر کټ پر وتړي دا اوس نه دا غلط کار مونږ زه په خپل ځاني د ماشوم په ارمان یم چې ماشوم می راز کینی او بس هغه ویل کې مګړتي کله خو چې ټلیفون کو چې مسور راشو لګ راس راکېلو نه دوی ماده څه لګي بچي وشو وړول نه نو بس حالت نشي کېدای مړه ځکه چې حالات هم سخت شوي او کني الله کوي یار څه بس نشي کېدای اچھا لکه ته په پوه سره چې تر خدای وړ کې وکي لکه بس ولا لاس وکي نو بس هغه اوس مثال نه کنه او چا ته وی چې پرمیسیون غریبانه ناس دي واده پته ما اگر سانی ما غوندې واده پته لاس داسې نشانسته چې کونډي لا ورشوي تا ونتر د خاصه خوشالي ګټولا شپه خندوي یاره په کنه کنه ټوکې ټکارو ډبل کړه کې پیرا کوګوا سي شروع کې دا کله چې ټول لا او بدرا لیکلي و سیستم لري وخړل عائشہ خي نو دا وای پر او خړو مې پر ځکه نه بس ټاپ یو موسم نه کنه نه ما ماري ټیک شو تاسو دا بالکل ډایرکټ ټیک شو لازم تاسو څو پروګرام په سر چا په دره کې کدا سي میس وی لا درس وی نو ستا چې دلته سره خبره وکړو ځکه چې د دبره خرچه چې بازارواله فیملی په ساتنه چې خرچه خپل وي چې ډبل تنخواه اخلي کنه نو ټول شپه وی خندوي ځکه چې استاد کی خبره نشته خوشاله ویم ساتي جی پی پاړو ته ګرځو اوی یخي هغه مشري لا یغي تنخواه یې بس نه تنخواه اخلي او کا کور کې پروګرام څوک شي موږ تروري کسي لو باشه دجا غب شپ ته سیریس باخله اسنه چې سمڅه ته ویلي وي چې راځي نه کورلا پرې خون کې ویلي هغه چاوي اچاره ته چې ولا چې خبره شوی او چې بیا کورلا ته شوتلې ما چې دا چې ولا چې په بل ته ول مړ چې څنګه شي چې کورلا به ګوزه ټیک نه یو جمعت کې شپه کړې وای کنه نه جوړه ته لري وکړاو تا بل کړاو ها دلته خو جمعتونه بندوي بیا ویجرو جمعتونه دي دا خبره نو چې بس ولا چې بیا یو کوته چې څه چل ته شي په شو چې خبر نه شي په شي په وشو راته کې چې لږ کورلا بوزه تلای نشم یه تاب غیر رسته چې را واسطه دو پاسم نو اې مسره راګر یو په لږ ځان شو چې وځو ته په نه ده پروګرام را غوړ کو استاد بس روجمات امرا برابر وو زری ولا کولا چې خلک خپانه شي خپانه شو قدرمن شو موږ تم دواګانی کوو الله دې دا ټول روجا الله ول مومن مسلمان کامیاب کی صبر بشا پر دی الله یو کامیاب کی صبر پر د بیماری الله شفا ورکی والله خلکو په مخې کولو کی او چې قرضونه ګیري الله قرضونه راوخلې کی چې بچا قرضونه ویلا الله قرضونه اخلاص کی
او بعد مخې الله کلاو کې مو الله خیر به مونږ باندې اروجه وختر په خوشحالو تیر کړي